په داسې حال کې چې افغانستان د انرژۍ له جدي اړتیاو سره مخ دی، د کورني برېښنا تولید پراختیا د اقتصادي ثبات او صنعتي ودې لپاره یو بنسټیز اهمیت لري. د برېښنا د تولید داخلي پروژې نه یوازې د وارداتو پر کمیدو اغیز لري، بلکې خلکو ته د باوري، ارزانه او دوامدار انرژۍ د چمتو کولو اسانتیاوې هم زیاتوي. د همدې لپاره د افغانستان برېښنا شرکت په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په کور دننه د برېښنا د تولید او ملي ځان بسیاینې په هدف یې هڅې چټکې کړي دي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې تر اوسه د 400 میګاواټه تولیدي ظرفیت لرونکو 12 پروژو تړونونه لاسلیک شوي او په ورته وخت کې 15 پروژې چې ټول 50 میګاواټه تولیدي ظرفیت لري بشپړې شوي او رسما د ګټې اخیستنې لپاره سپارل شوي دي. د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست وایي چې د دغو ټولو پروژو مجموعي مالي ارزښت شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ په کور دننه د برېښنا تولید او د برېښنا ځان بسیاینې په موخه هڅې ګړندۍ کړي دي چې همدې موخې ته د رسیدو لپاره د افغانستان برېښنا شرکت د روان کال په لړ کې په کور دننه پانګونې له لارې د برېښنا تولید په 18 پروژو تړونونه له بېلابېلو داخلي او بهرنیو پانګوالو سره لاسلیک کړي دي چې د دې پروژو مجموعي ارزښت تقریبا 200 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د دې پروژو ټولیز ظرفیت شاوخوا 1000 میګاواټو ته رسیږي چې د چارو په بشپړېدو سره به افغانستان د موجوده شبکې په لرلو سره شاوخوا 10 سلنه ځان بسیاینې ته ورسیږي. ښاغلی حق پرست زیاتوي چې د بېلابېلو انرژیو سرچینو له لارې د زرګونو میګاواټو برېښنا د تولید لپاره د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت اوږدمهالي تړونونه لاسلیک شوي دي. د په وینا تمه ده چې دغه پروګرامونه به د کورني انرژي د تامین په برخه کې مهم بدلون رامنځته کړي او د وارداتي برېښنا کچه به څرګنده راکمه کړي. دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د پانګونې له لارې د برېښنا ویش، وارداتو او سبسټیشنونو جوړولو او پراختیا اړوند د پانګونې د 8 پروژو تړونونو له پانګوالو سره لاسلیک کړي دي چې د دې پروژو مجموعي ارزښت نږدې 215 میلیونه ډالره کېږي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري او د اړوندو برخو مسؤلین هڅه کوي چې د پانګوالو سره په ګډه او د نړیوالو معیارونو او تخنیکي اصولو په رڼا کې په بشپړ شفافیت، مسلکي مدیریت او چټکتیا سره دا پروژې عملي کړي. د یادونې وړ ده چې د برېښنا د تولید په برخه کې دا پانګونې او عملي ګامونه د افغانستان اقتصاد لپاره حیاتي ارزښت لري. کورنی تولید به نه یوازې پر صنعتي سکتور مثبت تاثیر ولري، بلکې د کرنې، فابریکو، عامو خلکو او سوداګریزو فعالیتونو اړتیاوې به په باوري ډول پوره کړي. تمه کېږي چې د دې پروژو په پراختیا سره به هیواد د انرژۍ په برخه کې د یو باثباته او ځان بسیا سیستم پر لور ګړندی حرکت وکړي او د خلکو ژوند ته به لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي.